بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 8 واخلئ بلکہ وہ نا لقد كان في يوسف وإخوته تاکید سره دے پکسد یوسف ادرونو داغ کے آیات نشانہ ډېرې للسائلین د سوال کوونکو لپاره. نو سوال کوونکي څوک؟ ما تاسو ته ویلي اهل مکه په اشاره د یهود رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته راغلیو چې اصل وطن د بنی اسرائیل خو حبرون سوی ورته حبرون موجوده زمانہ کې ورته وي الخلیل. موجوده زمانہ کې فلسطین اتارټي سره دا ټاون هغه ته وي الخلیل د ابراهیم علیه السلام په نامه مشهور دی. خو هغه زمانہ کې ورته وي حبرون چې دای خو په حبرون کې د دې حبرون نه د ایجپت او مصر ته څنګه منتقل شو او يهودو په کانسپیریسی باندې دا خلک راولېګل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې جواب ورنکي بس د پروپاګاندا لپاره موږ له دغه خبره کافی ده چې دا عجیب پیغمبر دی. د پیغمبرانو هیڅ ورته نه معلومه او داوا لري چې د پیغمبر دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سبب اطلاع درکړ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سبانه وړاندې دا ټول واقعا رااله. نو الله تعالی دا واقع په داسې انداز بیان کړ چې اپلای کړه د اهل مکه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سچويشن ته. صحیح یو خو د ساينس یو د اپلایډ ساينس. صحیح شو. نو دا صرف کیسه نه ده دا اپلای کړه چې تاسو معامله دی پیغمبر سره بعینه هغه شاندل کړي یوسف علیه السلام د رونو معامله وا د یوسف علیه السلام سره. نمبر اول. نمبر 2 الله تعالی هغه له ذهن کې دا واچول چې تاسو دا کوم معامله کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره د قتل اراده کوي. څه کوي؟ د قتل اراده کوي بعینه د اراده یوسف علیه السلام درونه هم وا. دا دویمه خبره. درېمه خبره چې انسان یو تدبیر کوي خدا الله تقدیر بل سي. د یوسف علیه السلام رو تدبیر داغه د هلاکو کو الله تعالی غل نجات ورکړه. بعینه د پیغمبر واقع بم دغه سي تاسو به تدبیر د هلاک کوي الله به نجات ورکړي. څلورمه خبره چې تاسو به تدبیر د هلاک کوي الله به حکومت ورکړي لکه یوسف علیه السلام له حکومت ورکړ. پنځمه خبره چې تاسو به سبجیکټ کې دی پیغمبر ته بیا لکه څنګه یوسف علیه السلام ورونه هم هغه ته بیا سبجیکټ دغه سټیزنو او چې کله هغه موافق وخته هغه موافق تاسو به هم دغه مرحله ته رسئ چې دی پیغمبر نو بیا موافق واړی. خبر دین کراله لقد كان في يوسف تاکید سرا وہ پکسید یوسف علیہ السلام و اخوته درون داکے آیات نشانہ ډېرې للسائلین د پختنه کوونکو د پارا سوال کوونکو د پارا. اذا قالوا یا کاغه چوي دوی لیوسف یقینا یوسف واخو ارور ددو بنیامین نامه یو ما بل ذکر کړو چې ضرور نامه یو بنیامین. نو دای دوله سونو لس د یوې مورا ادو د بلې مورا لس د یوې مورا دو د بلې مورا او د بنی اسرائیلو دولس قبیله دا د یعقوب علیه السلام د زامنو نه شروع دي لکه د عربایز د عرب دولس قبیله د اسماعیل علیه السلام د دولس زامنو روان دي. اذ قالوا ليوسف یاد کا چوے دو چی یقینا یوسف واخو رور دد احب الى ابینا دا زیاد محبوب دے پلازم تمنا زمو مقابلہ کے ونحن عصما حالانکہ منگ یو لوی گروپ یو he must be a democratic one چې باید چې یعقوب علیہ السلام ډیموکریټک وي چې لسو کسانو ته پرایورټي ورکول خو هغه ګوره دوه کسانو ته پرایورټي ورکړي مونږ ورونه لسو دایرونه دو دي داغه مینه دای سره سیاته ده. ان ابانا تاکي سره د پلازمونګه لفی ضلال مبین یقینا فواضح خطا کی اقتلوا یوسف او څنګه بد پلار توجه ځان تر اړوي د لپاره منسوبه ده تیار کړي چې یوسف علیه السلام مړ کړي. اقتلوا یوسف قتل کړي یوسف او اترخو یا وشړی دے ارزن یو لرزم کتا
یخلو لکم وجه ابیکم چی فارغ شتاستا مخد پلاستاسو وتکونو شیبتاسو من بعد رستد دنا قوما صالحین یو نیک قوم، یعنی چی دے نیم مخیتا نو دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی، دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی. قال قائل منهم اوی یو وینکر دوینا لا تقتلو یوسفا مقتلو یوسف والقو فی غیابت الجبے ادھے وغرزوے پتیارو دکوئی کی یا پڈنگوالی دکوئی کی غیابت ظلمت توئی تیارے توئی یا ڈنگوالی توئی تاسم ڈنگوالی ڈوب یس یلتقط ہو بعد السیارت راپور تک بیدلا بعد مسافرین ان کنتم فائلین کچری ایتا صدا کار کون کی نو دی پلار درالر چی منصوبے تیار رکھا چی یوسف علیہ السلام بوزو خوب بہانہ بجوڑا ہوتا ہے ذکر پلار بے من سر پرشدینا نو دی ٹولو منصوبہ تیار رکھا ویزی چیزو پلار تا پا مارکا بس پا جرگا تاسا مرکا وائی که جرگا وائی دوارا وائی پا مرکا او پا جرگا او پلار تا بداو وایو چیر دا نوجوان دے تی دمرا دا سے یعنی بند ساتے چی دے چا تطلیم نشی دا دمرا دیر کنٹرول هم خانه دے دا اوور پروٹیکشن نده شو دے مونگ سر اولے گا مونگ بے سارات بوزو مونگ بشکار کو دے با خوشارش نورا دلتا قالو اویدو یا بانا او پلار زمونگا مالکا سشوی دی تابان لا تابننا چتا اعتماد نکے مونگ بانے امینان نجوڑے مونگا سمو نجوڑے امین ٹرسٹ ورتی مو نجوڑے لا تاملنا چتا مونگ بانے اعتماد نکے علا یوسفا پا باب دا یوسف کے وَإِنَّا لَهُ امونگر دی یوسف دا پارا لناسحون یقینا خیر خواہانیو مونگر دا بدخواہ نیو تو باید چی مونگ بانے اعتماد کی ارسلہ مغنا ویلے گا منصر غدن سبا یرتاح ویلغب چی دے ریفریشمنٹ ہوشی یرتاح مانا ریفریشمنٹ چی دے فریش شی یرتاح ویلغب چی دے تازشی ویلغب ادوبیو کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً مددر پارا حفاظت کون کے ہو قال اوے یعقوب علیہ السلام انی تاکید سرز لیحزننی فکر من کئی ما لدا خبرا ان تذہبو بے چتاس ببوی زیدہ یوسف وخافو زیرے گم ان یاکلہ الزیبو چی او بخوردلا الزیبو شرم لیو سشے لیو ویزی ریگم چی شرمخ بے اخری لیو بے اخری یعقوب علیہ السلام تا پتوا چی دورونا دارد پا حوالہ بانے سخت ذہنیت نلری یوسف علیہ السلام پا حوالہ سخت ذہنیت نلری او دویم خبرہ چی دوی دا ڈیزرٹ کانت کثیرت الزیاب دا علاقہ کی لیوگان وو ڈیر نو چې وډیر و تاسو به بے فکر شي وي دی بلې و خړلې و یعقوب علیه السلام دا خبره په دوه اندازه باندې استعمال کړه یو دا چې لیوګان دی ډیر نو کمل کړه تاسو وی بهانه تیار ده چې لیوراله وی خړه صحیح وانتم عنه غافلون اتاسو بجیدنا غافل قالو دویوے لئن اکلہ الزیبو وی خبر دادا لئن اکلہ الزیبو کچر اخوڑدل لیو نبیا منگا تاوان تا تیاری دلتا جواب اگر مخفی پروت تے پوشیدہ و ہڈن پروت تے دی ذکر نکو چھ کچر دے لیو اخوڑا نو دین وٹ بلینک دی خبر مخیو نکلا دی خبر مخیو نکلا نو که دے دے وہ اخوڑا نو بیا سو زبردار تقدیر سے سره خبر دین کړه یعنی دوی ورپسې خبره ونکړه چې کله له وو خورن بیا موږ مړه نه بس خدای لا ان اکله الذئب کو خلد له بس په دې راستاپ او ورپسې وي ونحن عصبا حالانکه موږ یو مضبوط جماعت او مضبوط ډلې نو څنګه به و دې خوري الا اذا لخاسرون یقینا من بیو خسارہ کے تاوان کی فلما ذابوا بے چکل دوی بوت دے واجمعوا مشورے ہوکا اتفاق ہوکا اجمعوا مانا دی متفق شو پدی ہز ڈیفرنسز پکینو
ټول لس واړه په دې متفق شو چې او کوی ته ورځو، یعنی یو پکې هم اختلاف نو. واجمعوا د اتفاق کو ان پدے خبر یجعلوه چې واچي دې په غیابت الجب پتیارو یا په ډوبواله د کوهی کې. واوحینا الیهم امونګه انسپریشن کو یوسف علیہ السلام ته د قلب او دماغ ته واچو، نو دې خو دې کوی ته ورواچو، کوی ته ورواچو، یعنی هغه کوم تاسو وکوي او بچ سلواغا هغه سلواغه چې لاندې کوله دې پاغه چې خو او لاندې کوله برنه په توسه کړه. صحیح یا رسای په ورپې خو ده صحیح. نو یوسف علیہ السلام چې دغه تعالی اتفاق داسو د دې کوئی په دې غاړه باندې یو غټ غټ پروت ډبره پر دې په ډبره باندې وړه، نو بس د ابونه بچ کړو. واجمعوا ويجعلوا في غيابة الجب واوحينا اليهم مونږه انسپریشن کو یوسف علیہ السلام ته لتنبئنهم چې تبیتینا خبر ورکې دوی رب امرهم د دوی په دې معاملې باندې هاذا وهم لا يشعرون ادای تبدا احساس نکېږي چې یوسف نو واقعي رسو بیا واقع کې را روان دي چې کله د یوسف علیہ السلام سره ملاو شو په دویم ځل باندې سویم ځل باندې په دویم ځل باندې یوسف علیہ السلام ورته وی هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تاسو ته احساس تا چې تاسو یوسف سره او دا غرور سره سم معاملہ کړی؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، سه احساس درته وشته؟ بعض اوقات یو سړی جرایم کوي احساس ورته نه کیږي، لیټر آن ورته احساس شي چې دا کار واقعي ما ټول مرګ سړی سره جاته وک، ما ټول مرګ سړی سره. یوسف علیہ السلام احساس ورته ورکو هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، چې کله تاسو جاهلان وي، جاهل معنا احساس درته نه کېده. and that is something very bad not to feel what you are doing as far as your wrong doing is concerned. چې دا څومره غلط کار کې چې احساس درته نه کی، باید د سړی په ځان ویریږي چې ما ته غلط کار احساس ولې نه کیږي. باید چې مسلمان کله غلط کار کوي he should have felt it چې واقعي دا ما غلط کړی دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته حدیث کې راځي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه ته پوښتنه عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ورته او دا الله پیغمبره زب څنګه په دې پوهیږم چې د ایمان مالک خدای مال ایمان ورکړي. how I will come to know that I am a mu'min I have ایمان، څنګه پوهیږم؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو میټر ورک، څه ورک؟ یو میټر ورک. وی اذا سرتک حسناتک وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. with something good which you have done it will feel you happy, or something bad which you have done it will feel you unhappy, so it means that you have iman. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې یو کار ته د خیر وکي and you feel happy, oh alhamdulillah yes ما یو سړي سره هیلپ وکړه، سم وکړه لکه حاجی غنی نثار احمد راواغست او راي اوس سبق لا صحیح اوس د طبيعت خوشاله شو چې ما نثار احمد سره یعنی یو خیر وکړو دې معنا نه چې ګینه احسان په ورولم خو بار ته ویر در خیر کارو سبق ته مې راورسو او دې سین کوي په دې کار باندې خوشاله. دې معنا در چې ایمان شته، دې معنا در چې ایمان شته. او یو سړي چې تکلیف ورسو یا څه غلط کار وکړو خو دې اپسټ شو سره سټرس کې شو، دې معنا در چې ایمان ورته اطلاع ورکړي. د ایمان میټر صحیح کار کوي کته پورته کیږي. صحیح شیرشاه لکه فار ایگزامپل شیرشاه چاله موټر ورکړ، خو بهترین موټر دی، صحیح سب بهترین موټر دی او له ورکړ چې چلو سارا مرتبه دعای براته کې سبا کې راته دعای براته کې او واقعي دې شور دې پدې چې دا موټر خو موټر دی صحیح او دې پدې باندې خوشحال شي سارا مت یو خو موټر د ایمان دلیل دی صحیح. او کنه شیرشاه بچا داسې موټر ور واچو چې بلدال ته بیا بدیل راکې ولاړی خو چې ور وای شو یعنی ور خرڅ کو خو فیل کړه چې یاره ما خنه وکړه ما شنو وکړه بیا هم د ایمان دلیل دی چې د ایمان د اطلاع ورکړي چې یو هډ ان سمثینګ رانګ. الله تعالی زموږ ایمان داسي واوحینا الیهمغا انسپریشن کدتا لتنبئنهم کتب خبر ورکې دوی لا بامرهم هذا دوی پدې معاملې باندې هم لا یشعرون، حالانکه دوی تبا احساس کې چې یوسف وجاءوا اباهم یوسف علیہ السلام خود کوئی کې ورو ورځاو کوئی کې انټنشنلی او ارادتن د تیار کړ په صحرا کې څنګه
تیارې ماښام دی وخت پورې ایثار شو ځکه یو سړی چې مصنوعي جړه کوي نو په رڼا کې معلومیږي مصنوعي جړه چې کوي په روشنایي کې معلومیږي نو دی وی تیاره کې بلاړ شو اوس دی چې کور خواته را نږدې شو نو بس ځان یې داسې جړه وله شو صحیح اوس په تیاره کې معلومیږي هم نه اچھا جړه کو خان دی او سترګو نه به اوس کې راځي او کاسې ګپ لګي وجاءوا وباء ارعل الدپلار فلتا عشاء ماسختن عشاء سوا ماسختن وجاءوا وباء ارعل الدپلار فلتا عشاء ماسختن یبکونا جڑلی قالوا اویدو یا ابانا و بابا زمونگا الا ذهبنا منگلارو نستبقو د نستبقو معنا دا چې ښکار مکو غشي مو وشتل ښکار مکو غشي مو وشتل او د نستبقو دویمه معنا دا چې یو بل سره ریس کوو زغستا مکولا یو بل سره زغستا کولا we were running with each other or we were hunting it has two meaning انا ذهبنا نستبقو چې مونږ لاړو غشي مو وشتل وترکنا یوسف اپریم خود یوسف علیہ السلام عند متاعنا سامان خپل سره صدر یو وګورم واسکټ سپلای یا بوټ دا مو یو سامان یوسف علیہ السلام واغې سره کینو مونږ په ښکار اخته شو وترکنا یوسف اپریم خود یوسف عند متاعنا سامان خپل سره فاکله الذئب اخوړ دل شرمخ لیو وما انت بمؤمن لنا انیت تصدیق کون کے زمونگا ولو کننا صادقین اگر کمونگا رشتنیو وجاؤوا علی قمیصه او دوی راوړو قمیص دی یوسف علیہ السلام راتلو کل په قمیص د باندې بدمل کذبن د دروغ په وینا د دروغ په وینا په قمیص باندې وینا چولې و ټول داسې وینا کې لړلو ومون چې رالو یوسف یعقوب علیہ السلام هغه قمیص داسې راواغست نو قمیص لاندې باندې مخه تا شاته ګوري خدای قمیص نه خطار نه دی وتله دا خو ډېر ټیلنټډ قسم لیو څنګه ډېر ہوشیار لیو چې ډېر ہوشیار لیو first of all he took away the qamis of Yusuf alayhi السلام and later on he ate it صحیح چې دا عجیب لیو نو داسې قمیص لیو پړو دی ورته او یسه خلیو چې تعالی یو څه سره دې ها ہوشیار لے پروفیشنل وجاؤوا علی قمیصه رات للیو کل پا قمیص دبانے بدمل کذب فدروغ وینا قالا وی یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکہ خیست کرے اتاستا انفسکم نفسن استاسو امرن یوکار بس یعقوب علیہ السلام نور سو نوی بل سولت لکم انفسکم امراض تاسو ځانون تاسو ته وکړ شایسته کړو فصبر جمیل زول دې کې څه ویل شو سوای د دینا to show my patience that what yourselves have beautified for you people what you have done قال بل سولت لكم شایسته کړو تاسو انفسکم نفس استاسو امرن یوکار نو امک تاسو نفسونو تاسو ته وکړ شایسته کړو تاسو وک فصبر جمیل زما کار زما معاملہ فصبر جمیل شایسته صبر نو شایسته صبر هغه دی چې سړی د خلینا اس خبره نه واسي شایسته صبر to show your patience and stability and not to have any hue and cry and not to make any complaint that's called صبر جمیل دغه صبر جمیل وای چې اس چیغي سوري سړی نه وای خبرې کمپلینټ نه کوي شکایتونه نه کوي په ځان درا کې دي ځان وینا دته وای صبر جمیل دغه څه فصبر جمیل والله المستعان الله تعالی نه امداد غوښته شوی دی غلا ما تصفون هغه عمل باندې چې کوم تاسو کوي وجاءت سیارة اراغل یو قافله فارسلوا واردهم دی ولیږ خپل عبور اولونکي وارد معنا یعنی هغه ذمہ دار چې قافلې ته عبور اولي
فارسلو واردو دے الیگو اغو بورا اولن کے سڑے فادلا اغزلن لکا دلوہو بوقا و سلوا غخبلا نو چی سنگے دیکھو گورا یعنی دی بورا اولن کے سڑے اغا جو بوکے دا سے کوئی تو اغزلن لکڑا اسے بوکے رہستا دا ضرورت نا زیادہ درانا ہوا ذکر سڑے ور پورے نخدر That was more heavy than you one. ماغا دا سو کتا وہ دی پر سڑے خطر ہے مرابیز صحیح شیوے کتا there's a young man very handsome man صحیح نو فورانے آغا پل قاتلی مشرتے آواز اکھا وجاءت سیارت اراغل قافلہ فارسلوا واردهم دی اولیک واردهم ابو راولن کے خبل فادلا اغزرن دکلا دلو سلواغ ابو قخبلا قال یا بشرا اوید یا بشرا ہائے زیر میں دربان دی ہیپی نیوز بشرا مین ہیپی نیوز وے زیر میں دربان دے ہاذا غلام دا یو حلق دے واسرو بداغا واسرو ادوی دے پٹکو دا حلق سکو پٹکو واسرو دے پٹکو بزاغتا بزاغا اصل کے سامان دے چکم خرسی کی کماڈیٹیز بزاغا مین commodity which is sold. So they were thinking about that handsome guy that he's a slave. We will sell him. وَاسَرُّوا بِزْعَاهَا دوئے پٹک دے دس commodity او دس سامان پاوالا چا غلام دے واللہ علیم اللہ تعالی غالم بما یعملون پاغچ دوئے عمل کو وشروه بثمن بخس درائم ادوی خرچ کدے بثمن بخس درائم ثمن بخس بخس مانا لگ بثمن بخس پلک قیمت بانلے دراہم مادودا 100 روپے دشمار 100 روپے دشمار ذکر دا غلا شیچی بھی عموماً سڑے تروے کری سڑے تزان خلاصی سڑے سکئی زان خلاصی دا 300 روپے موٹری چلے 50 روپے بانے ورچی چھ سوئی مالک خبری کی جماعت نا زان خلاص کری نبس دیم دے پہ 100 روپے بانے خرص کر وشروه بثمن بخس ادوی دے خرص کو بثمن بخس پلک قیمت بان لے درائم مادودا for a few dollars or for a few rupees پیو 100 روپے بانے وکانو پہ او دید دا پباب کے من الزائدین دزا خلاصوں کنا ترو اوے کون کنا وقال اللذ اشتراو من مصر اوے آغاکس چی آغستے ہو دے من مصر دا مصرنا لے امراتے خپل خدتے ہوئے اکرمی مسواو چی دلے او شکم را برابر کا مسوا where he has to stay a room where he has to stay اکرمی مین اجملی احسنی بیوٹیفائی کو یعنی بیڈ والا برابر کا سوالو کا یو کمرے کے والا بیڈ برابر کا التورتے یو ٹی وی کے دا یو والا وڑو کے فریج کے دا ایس دا کیس میں دی یو سویٹ ور جوڑ کا یو سویٹ ور جوڑ کا جس ارینج میں روم اکرمی مسواو چه خیست برابر کا کمرد دو غصا ینفانا ممکن دا ینفانا چه دے بنفرا کی مونتا because the glow on his face he will be a benefit for us دے بمون دا پارا نفع بخشوی ذکر دی معشوم پا چہرہ بانی یا دا نوجوان پا چہرہ بانی یو گلو دا دا پا چہرہ بانی یا پا مخ بانی یو گلو دا یو شایستوالے دے غصا ینفانا ممکن دا چدے مونگ فائدہ راکی او نتخذہو ولدا یا بمونگ دے انیسو بچی بانے وکذالکا دغرنگے مکننا قدرت ورکمونگا تمکین مانا قدرت ورکول قوت ورکول وکذالکا دغرنگے قدرت ورکمونگا یوسف علیہ السلام لفل ارض پزما کے یا پلیس مورکو in the same way we place Yusuf in Egypt انگا پلیس کو دے پیو خطری کرانے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ او چو اخیدتا من تعبیر الاحادیث معاملہ فہمی تعبیر الاحادیث میں سچے دا خبر و پوہا یعنی معاملہ فہمی سچے معاملہ فہمی to find out the philosophy of certain things to find out the philosophy that's called تعبیر الاحادیث وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ احسان تالا فارسی درتی تھا نا ہاں ندر دیر لگ معاملہ فہمی چھ سڑے پا خبر ہوئی کی سڑے in depth
یا فهمی دیا ولنعلمه من تعویل احادیث او دې د پاره چې مونږ د تعویل ورکو د خبرو د پوهې والله غالب علی امره الله تعالی غالب دې قوت لرونکی په معامله خپل باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو لا يعلمون هغه نه پوهیږي نو دا یو وظیفه ده لدل کوم انو دا وظیفه چې کله د زورور سړي سره معامله چا سره طاقتور سړي سره یا حکومت سره یا عدالت سره یا محکمه سره نو سحر یوصل یو کرتے یا یوصل ویخ کرتے دا آیت وای والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala will make your problem an easy one. ولما بلغ شده هغه معاملہ به خدای آسان کی ولما بلغ شده اکل چې ورسید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اشد دا وای د عقل پختگی څه شي د عقل پختگی موجودان رزق ورته مونږه مچورټی وو ولما بلغ شده اکل چې د ورسید مچور شي آتینا مونږ ورکدلا حکمن قوت فیصله حکمن معنا قوت فیصله یعنی قوت فیصله دا د انسان او خصوصا د نارینه پہچان او شناخت دی چې د خبره کې فیصله کول شي یعنی کنفیوز نه څه شي کنفیوز نه بس خبره باندې فیصله کول شي بس دا خبره یاد څه کېدا څه صحیح اباده سره داسي اب بزدل غندي فیصله شي کوله یو قدم مخکې د بشاعه زیر پاک هو یا مخکې شهر وکړه یو طرف ته صحیح دا چې یو قدم سره مخکې درست دی د دې د خیر کار کیږي صحیح شو اپ ځان کې کنفیوز دي نو بس کنفیوز کیږي ما بس زمون په وطن کې ضرب المثل پته نشته چې تاسو وطن کې څه کوي کې دې چې په بل الفاظو کې زمون وطن کې څه کار چې کینو توکل کوو خدای باندې څه کوو نو موږ توکل دا نر دی ان وی ډیو اپالوجي ملتي اپالوجي او اندیشنه تاسو اندیشنه وای کنه وای موږ توکل دا نر دی اندیشنه دا شذ ده اندیشنه مکوا بس just jump go ahead and do whatever you want to do if you are confused you will never do anything صحیح دا قوت فیصله دا د انسان شناخت دا انسان شناخت دی ځکه بعض اوقات خو به دا فیصله دومره زر کې کدی اونکړه you will lose it تبه لوز کی صحیح شو اجي غني تاسو سره یادی کړه څه خبره ده یادی ها نو معنا دا چې قوت فیصله چې بس خبره ده فیصله کړه یو طرف تک فیصله کړه زر یو طرف ته کنفیوز کیږي ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې حضور علیه الصلاۃ والسلام ډېر عجیب خبر وکړه ها چې احرص على ما ينفعك واستعن بالله ها ټیک ته سوچوکا think about a specific thing which is a benefit for you but the moment you found out that's good for me just go ahead and do it حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ احرص على ما ينفعك be eager anxious and brave چې څه شی د فائدې وي د دنیا یا د آخرت د فائدې نو بس ور مخکې کیږي ها البته واستعن بالله الله نه امداد غواړه چې والله دا کار کوم خدای ته مې مرګ راشي خدای ته مې مرګ نو تاسو سوچو کو او شروع وکړو نو په اعتماد شروع کا صحیح وان اصابك شيء کتا ته رزلټ otherwise راغی if the result came otherwise نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي فقل ما شاء الله وما قدر بس انت بیا عقیده دا په خو ساته چې دې پټ الله سبحانه و تعالی has decided دا الله تعالی فیصله ده ولا تقل پیغمبر وایي چې او کارو شاغینه پس بیا دا موایا چې لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا if I would have done it like this so it would have been like this don't do that what happened that is the decision given by Allah subhanahu wa ta'ala دا په کومه خبره کې وته وای که داسې نه کړی نه داسې بشیو او کدا سے میں کرے ہاں ندا سے وشیو ان سار احمد وہی کمرہ ٹرانسمیشن چیک کرے نو بنو ناس سے صحیح نہ بس مو ہے بس ٹرانسمیشن کی نہ تو تور بلاو بس تو خدا پہ فلاوا لو خدا بل درک تخفق نہیں کہ خبر در کول شمس الله
فصل کار نه کیه نو بیا واده اجباری زه اوسم په دې یقین دی چې دغه د دې ګاډي نه د قیمت بدل ایستي درې په څو غوښته او کله به غوښته بس نور څه وایي تاسو ته اجباری یو ګاډو تاسو کرځه تاسو دې یو ګاډو نو ته په دې باندې انشورنس ته پیسې وال درې درې ګاډه اخر هغه چې ودرې ده فامړې نه پیسې راوړي دا څه غالي په درې سره راکې الله په مطلب یا الله ولما بلغ شدو کله چور سیر دے خپل مچورټی تا اتینا ورکمندتا حکما قوت فیصله وعلما اپوها علم وكذلك نزد علم مراد نبوت ته لدنی علم وهبی علم God gifted knowledge دې علم نه کوم علم مراد God gifted knowledge چې الله تعالی ورکی او هر پیغمبر ته الله تعالی کوم علم چې ورکی دا God gifted دی پیغمبر of Allah subhanahu wa ta'ala has never been student of anybody پیغمبر چې چا شاګرد نه he is getting what he is getting directly from Allah subhanahu wa ta'ala د دې وجه هر پیغمبر هغه الله تعالی د پلان مور د لاسه وباسي موسمی د پلان مور د لاسه وباسي ابراهيم عليه السلام ته وګوره بس بالکل ابتدا کې پلان پر ټسل لاغه پلان پر ټسل لاغه بس د پلان باندې ګرانه یو سایت کړه د پلان باندې ګرانه یو سایت موسی عليه السلام هغه پسند کو ورواچ اوبو کې پیدا عیسی عليه السلام هغه به پلان پیدا کړ عیسی عليه السلام هغه به پلان پیدا کړ یوسف علیہ السلام د کوی ته ورغلو چې پلان بنئ شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه یتیم پیدا کړ چې پلان یې نه او وجه زکه چې پلان وی او د پلان په نگرانی کې بچي پاتې شي نو لیټران کله ټیلنټډ وی او خلک دا دعوت کول شي چې پلان ول ډېر تعلیم ورکړي دي څه شي دي پلان ول ډېر تعلیم ورکړي نو every messenger of Allah subhanahu wa ta'ala mostly has never been under the supervision of his parents. Say, and all of a sudden after 40 years, he started talking in such a philosophical way. It means that he is getting something from Allah subhanahu wa ta'ala directly. That's the masala. That's the masala. Dawood alayhi salatu wasalam, Sulaiman alayhi salatu wasalam, the hit training there. Ahu uzgar do garib. Abdurrah Masruf sade, numra lui hukumat che uzgar no training ka. ولما بلغ شدو کله چور سره دے اشدو خپل مچورټی تا اتینا مونږ ورکدلا حکما قوت فیصله وعلما دته وی وهبی علم سوی وته وهبی یا وته لدنی علم God gifted knowledge کوم علم God gifted knowledge where somebody has never studied anything and all of a sudden he became a alim. And the same thing happens only to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. دا مسئلہ سے کیا سره کیږي پیغمبر سره ولما بلغا اکل چور سیر دے اشدو میچورٹی تا آتینا ورکمونتتا حکما قوت فیصلہ وعلما او وحبی علم وکذالک دارنگے نجز محسنین منگ بدلورکو نیکو خلقتا نو یوسف علیہ السلام چې چا اغسطو چا اغسطو وزیر اعظم پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو آف دیٹ ایریا صحیح ناخذ تووی چې دل په دې پیلس کې بهترین غو کمره تیار کړه بهترین کمره اوس دیکھو هینډسم مین اف 17 or 18 years تصور کالو ډول 130 کالو او هینډسم سړی هینډسم شایسته سړیو صحیح اوس دغه حکمران خدوا داغه ورته اراده بدل شو داغه ورته نیت بدل شو ناغه دروازه بند سیو دروازه بند وراودت التي مطالبه کړدنا ډیماند یو وراودت التي ډیماند کړدنا التي هغه خزه هو فی بیت اچ دې پکور داغه کې ان نفس د نفس د ډیماند ته وکړو د څه ډیماند وکړو د نفس د ډیماند ته وکړو to fulfill my desires
وغلقت الابواب اغه بند کړه ټوله دروازه وقالت او وی یوسف علیہ السلام ته هیت لک تقربنی کم کلوز ٹو می ما تلاش قال اوید محاد اللہ ویزپن اغوانو اللہ تعالی بانے انہو ربی تاکی سرا اللہ تعالی رب زما دے احسن مسوایا چی خیست کڑے درا ٹکاناو داستوگ نظما انہو شاندادے لا یفلق الظالمون چی فلاو کامیابی نومی ظالمان someone who will violate the rule of Allah subhanahu wa ta'ala will never have any success in this life. یہ بکله کامیاب نشي چې خدای ورسره دور احسان کړي الله تعالی ولا ځوان ورکړي الله تعالی ولا صحت ورکړي الله تعالی ولا خوبصورتي ورکړي الله تعالی ولا په دیار غیر کې په پردي وطن کې په پردیس کې ولا خسته کمره ورکړه هر قسم فود ورته هم مهیا ده خوراک ورته هم مهیا ده دی وایله شنو کې د زناکارای غونډې دا ناروا کارو کې دی بکله کامیاب نشي وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ عطا کی سرا قصد کرو دیکھ دے یوسف علیہ السلام تا قصد پیجنے مضبوط ارادہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ یقینا مضبوط ارادہ کرے و دیکھ دے یوسف علیہ السلام تا وَهَمَّ بِهَا یوسف علیہ السلام بہم ارادہ کرے و دیتا لولا الرعا برحان رب کچردن ویری دلے برحان اور رنال پروردگار پر نو چسنگا اغیتن ڈیمانڈو کو اللہ تعالیٰ فوراً والا زڑکی انسپائر کرل چھ خبردار دا کار گوڑے دیر لوئی ناروا دے دا کار دیر لوئی ناروا دے علامہ فرمائی چھ سبق پڑھ پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ تعالیٰ والا زڑکی واچل یوسف علیہ السلام تھا ہی انسپائرڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسپائرڈ یوسف کے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو خبر دنیا امام جوڑے گے تو خبر خلق و پار رول ماڈل جوڑے گے استاد جون دا سے پکار دے سو پیدا سے گوتا اوچا تلی استاد جون سنگا پکار دے منگا وہ پلانی تا سو گوتا نشی نیولے جون دے صفات کرے دے جون دے یعنی سو پہ اعتراض نشی کولے سو پہ سابجیکشن نشی کولے ذکر پہ جون کی غلطی کرے نا دا سانے پاک صاف ساتھ لے تو پیغمبر ہر یو د پیغمبرانو مخکوم داسې پاک صافي چې څوک په اعتراض نشي کولی او دغه وجره چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کله اهل مکه ته دعوت ورکو نو خپل ځان ورته لومبه روان وک فقد لبست فیکم عمرا من قبل ما تاسو کې 40 کاله 40 years مستاسو میس کې تیر کړی افلا تعقلون تاسو لږ عقل استعمال کړئ have I ever spoke anything which is lie have I ever cheated some guy پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ نے تپوس کو کہ دے سروس کال کے په 40 years کې تاسو تجربه زما متعلق صدا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا فدی 40 کالا 40 years کې زریشتونم کدروغزن زریشتونم کدرو ای ورته ما وجدنا فیک الا صدقا تاکہ سوائے رشتونوال نے بل شی من قتل نہ you are a honest man you are trustworthy same was the case of every messenger of Allah subhanahu wa ta'ala the four message to be a role model وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ یقینا دے ارادہ کرے ودتا وَهَمَّ بِهَا دبوم ارادہ کرے ودیتا لولا الرعا برحان رب کچری نیوینی دلے برحان پروردگار پر کذالک دغرنگے لنصرف عنه السوء کذالک دارنگ داکار منگو کچوالو دنا السوء بدی والفحشاء او گندکار انہو من عبادنا تاکی سرو دے دا بندگانو زموننا المخلصین دا خالص کروشو بندگانونا واستبقا البابا اس دوی دا ڈائلاگ یا کنورسیشن یا دا سوال جواب پوشو چی خودی تنے ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کا خود ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کو او پلی دا واغستا چې زما خدای ما سره دور احسان کړی دی زور دا خدای قانون په عمل کو نه نارواو کو صحیح ناغشده آی په حمله وکړه اشده په حمله وکړه یوسف علیہ السلام منډه والا واستبقا البابا ادے دوارو منڈو والا اس باختر الباب دروازے طرف تا وقدت قمیصو من دبرن دے غشلو قمیص ددو من دبرن دشانا
والف یا سیدا ادی دوالو مند سیدها ما خاوند دې خزه لدل باب دروازه سره خواتا چې دوی دوالو اوس غافتل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مخکیو and she was following him to catch him. صحیح دروازه طرف ته چې دروازه کولاو شو خاوند راغله د خزه خاوند راغله دروازه کې ولاړو اوس صاحبت دواړه څنګه کیږي تاسو څنګه کېدل وای دواړه یعنی منډه والا دواړه څنګه کیږي what's going on سوش واستبقا الباب دے دوارو منڈوالا دروازے طرف تا وقدت قمیصو دے خزوشلو قمیص ددو من دبر اندشانا والفیا سیدہ دے دوارو منڈ خاوند دے لدل باب دروازے سرخواتا قالت دے خزوئے اس دا خبرہ کے اڑان دشوا دا خزہ پا خبرہ کی وړاندې شو او دنیا قانون کې دا وی چې عموما څوک پر رپورټ لاچ کولو کې پولیس ته وړاندې درشي داغه شی لګون وي داغه later on you can find out that who is right and who is wrong, but from the very beginning someone who went to police first he will have it. Say that what happened to that lady. She filed her report with her husband first. قالت ما قالت اوید خزے ما جزاء من ارادا ند بدلا و سزا دا آچا چیرا دیکڑے بی آلکا شدستاتا سو اند بدایو دنارواو اللہ یزجنا مگر دا چی دے جیل کی واچولشی او غذاب علیم یا واتسخت سزا ورکلیشی دیورتاوے ویچه کم سڑی ستا پا غیر ازرائی کی ستا شد تناکار اراده کړي داغه بدله دا پکار ده چې یا په قید کې واچول شي یا ولا بل سزا ورکړي شي. قال اوس هغه خاوند یوسف علیه السلام ته قتل like gentleman what's going on یوسف علیه السلام ورته سووا قال یوسف علیہ السلام ہی راودتنی دی زمانہ ڈیمانڈ کرے دے عن نفسی زماد نفس وشہد شاہد من آلہا اس ددی شد پکور کی ددی یو معصوم خریو پا کریڈل کی زنگو کی زنگو کی یو معصوم خریو دی بے کفالت کو زکر دالا والا دوا دا سوا دالا والا دی خپل بچے نو ناغ معصوم بچے خریو سنا آف ہر سسٹر نا پکریڈل کے ہو آغا دے بے کفالت کو آغا ورکوٹی معصوم آغا لگیا وہ خبر ہی شروع کرے قال ہی راودتنی عن نفسے اوید یوسف علیہ السلام چی دے زمان ڈیمانڈ کرے دے عن نفسے دا نفس زمان وشہد شاہد من آلہا گوایو کریو گوائی کون کی من آلہا دا اہل دا دے خزینہ دا معصوم دا معصوم مین ابوائی انکریڈل ان کان قمیصو ویکچری قمیص دے یوسف علیہ السلام قدا سلول شوی من قبل دمخنا فصدقت نبیادا خبر استنی دا وهو من الكاذبین او دے دروجن سخدے کړه د قمیص سری شوی دمخنا نو معنا دارا چې د اٹیک کړه دے هغه پوش کړه دے دا اٹیک کړه دے هغه پوش کړه دے نو قمیص مخې نشلیدل دے وان کان قمیصو قد من دبر او کړه د قمیص لول شوی من دبر د شانا فصدقت فقط وان کان قمیصو قد من دبر اکه چری وی قمیص د دشلول شوی من دبر د شانا فكذبت نبیا دا خذ دروغ ویل دي وهو من الصادقین او دې درستونو څخه دي فلما را قمیصو کله چې د خاوندو کته قمیص د یوسف علیہ السلام قد من دبر چشلول شو د شا طرفنا قال اوید خذتا he told his wife انه من کیدکن that is your plot and your conspiracy you have done it because his qamis is torn from behind not from his front qamis is sharish lidalade makhina so that is from your side not from him قال انه من کیدکن ودا کانسپیریسی او تدبیر استاد ان کیدکن ودا کی سر ناکار تدبیر استاد او خذو عظیم دا ډیر لوی دی یوسف اوس دا زمون شیخ وی رحمه الله ودا غټ خلک کی نو دا خذو لري صحیح نو دا هغه دور خبرونه تقریبا 10-15 کاله وخت
چې شیخ ته وي اوس به موږ داسې وي ټول خلک خود لري صحیح اوس یې وخت نه لري. Now everybody is afraid of his wife. Yes, and especially living here in America, everybody is controlled by his wife. And if somebody has a wife, yes, subhanallah, who is a wife, so not only she will control the wives of others as well. Say, or she will control, now the husbands are controlled totally. They will follow you because their ladies are following your lady or your wife. No, Sheikh Ibrahim Allah with the غټ خلک وي دا د خزینه ډیر یریږي. صحیح نو دا خو ته معلومه شو چې the wrong has been done by my wife. ناروا چا کړی څه دې کړی دي خو دی یوسف علیه السلام ته ریکویسټ کو. He was requesting Yusuf, please don't tell anybody. یوسف وی او یوسف عارف عن هذا مخواړه و دې خبره نه مخواړه مين don't tell anybody. Don't tell anybody. اچھا طرح سے موایا یوسف یوسف عارف عن هذا مخواړه و دې خبره نه واستغفر لذنبك. اوس دا مسلمانان خو نو استغفار دلته په معنا د استتار ده. واستغفر لذنبك hide and cover your sin. hide and cover your sin. خذ ته وی تخپل ګناه څنګه پټکا چتر خبر مکوا. واستغفر او پټو ساتا لذنبك گناہ پر انک کنت من الخاطئین تاکي سرته د خطا کارونه. اوس دی خو وګوره دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پټیږي نه. ها دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پټیږي نه. دا عاشق سره چې دې ځان لګیای دې فریشه وي څنګه شوی فریشه پته ده چې دا تناسي ناجباری ته وای هغه پلانې ډېر ښه سړی دی صحیح یا پلانې ډېر ښه خدای بھائی دا خدای سره تاسو تعلق ته بار بار تذکرہ کوي نو پته ولګي something wrong is going on. صحیح ځکه دا سړی کنټرول کېدای نشي. الته زړه پوښ کوي دماغ نه پوښ کوي زړه پوښ کوي نو دې لګیم د خبره کوي. نو دا خدای دا بلګیا وا یوه زمونږ یو غلام دی ډېر شاعر دی ډېر شایسته ځوان دی ډېر خوش اخلاقه دی خدای ولا خایست ورکړی. اوس یو خدای چې د پردي سړي دوره تعریفونه کوي نو کله پښتنو وطن کې خدای د پردي سړي یو ځل تعریف کول شي بل څه څنګه تعریف کوي باغرم بمړی صحیح ده کنه باغرم بمړ چې خدای حساب یې قباسي دا پردي سړي ته تعلق سره پردي سړي خبره سره کوي بل دوار کو یو کار کیږي نو. وقال نسوة في المدینة او وسشذ في المدینة پشار کې امرات العزیز چې خزد عزیز نو عزیز دا د سړی نوم نه دی. عزیز دا د پوزیشن نوم دی لکه پریزیډنټ لکه څه باچا یا رئیس جمهور یا صدر اعظم. نو عزیز مصر دی پریزیڈنٹ آف ایجپٹ. وقال نسوة اویس شذو فی المدینة پشار کے امرات العزیز چه خضر پاشا تراوید فتاغ ڈیمانڈ کے دو غلام قلنا غن نفسی د نفس داغ قد شغفها حبا تاکی سر زرطن نوتر دے حبا محبت پہ اعتبار انا لنراها تاکی سر منگوینو داخذا فی ضلال مبین فواضح خطا کے. She is doing a very big mistake because he is a slave and she is in love with her slave. Now غلام سره محبت کوي. فلما سمعت بمکرین کله چې دی واورېدو دا پروپاګاندا دی مکر معنا پروپاګاندا. فلما سمعت بمکرین کله چې دی واورېدو بمکرین پروپاګاندا دی خذو ارسلت الیهن نو دعوت ولېګ دویتا دایله د لنچ تنظیم وکړه سجله وکړه د لنچ او دعوت ورته ولېګا چې لګ دای ته خیم دای خو صرف داوری درې چې غلام دی لکه چې ویني چې پته ورته ولګي. ارسلت الیهن دایته دعوت ولېګا واعتدت لهن متکا اتیار کدوې لپاره متکا معنا ویل ډیکوریټډ پلیس. متکا معنا قربچی بالستان ورته کې هوده صحیح او دوی راوغستی. وعاتت كل واحدة اورکا هر یویشد تمنهن دوین سکینا یو چاړو سشي چاړو یا چاقو
वकालत उखरुज अलैहिन्ना, अब आए हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उखरुज अलैहिन्ना वेरा उजर दुई मखिता फलम्मा रअयनहु कलच देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम कतो अकबरनहु, द अकबरनहु माना दारा देखो गोरा dear superior होगा ना कि he is not a usual gentleman or he is not a usual अकबरनहु like this. यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त तेरे से what a handsome man, सुशाइस्ता सड़े अकबरनहु डेर लो यो गण वक़त्ताना एदियउन्ना अदुई कटड़े हाँ पल्ला सुना वक़त्ताना एदियउन्ना वकुलना ओएदे हाशा लिल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ अमेजिंग, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरन मेरे दा इंसान दगाम इंसानानो पशान इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम न दे मगर डेर मुआज़्ज़ज़ फरिश्ता दा दुमर शाइस्ता खुशी फरिश्ता ही दा खुदेर मुआज़्ज़ज़ फरिश्ता. He is not a common layman, he is a noble angel. قالت خذ فذلكن الذي दावे बसड़े दे लुमतुन्नी फी कि तासु ब्लेम कोलम मलामत औलम दप मोहब्बत. That is the guy you people used to blame me for my love with. वलक़द रावतु अन नफ्से ताकि सरमा डिमांड करे दन दनफ्स फस्तासम खुद द हसमत मुजाहरा करे दा फस्तासम he claimed to be innocent, he tried to be innocent not to do that. फस्तासम द बचाओ इरादा करे दा वला इल्लम यफुजुम कमिटेड हिम, ये खुद हुए तो कमिटेड हिम वला इल्लम यफअल कदा उनक मा आकार आमरो चवरताएं लयुसजनन देव पजेर के चोलशी वला यकून मिन अस्सागिरीन अकीजी बदे मिन अस्सागिरीन द जलील खल्कुना जबे रसवा कौम कदे जमा डिजायर फुलफिल नकी so I will humiliate him to my utmost or to his utmost. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana arhamna bil Qur'an min ma zakarna min al-Qur'an ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zkurna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah